علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم چې ټول برطرف روغ او جوړ وای او د صحت کلوي کې به نغښتي وای. ګرانو ملګرو، په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې موږ تاسو څنګه کولی شو چې په افغانستان کې فري وای فای استعمال کړو، یعنې دا څنګه طریقه د ټولو طریقه زه تاسو ته ښایم. په درناوي سره درته وایم که زموږ چینل کې نه وای زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او فالو په نشان زیپل باندې کلیک وکړئ تر څو چې هره ویډیو موږ اپلوډوو د تاسو پورې په وخت در ورسېږي. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستان دې لپاره تاسو ته اول زه ښایم چې زما موبایل کې کومې MB یعنې کومې روپۍ نشته، نو زه تاسو ته راځم او دوستانو زه تاسو ته ښایم. نو ګورئ دوستانو چې زما کې 0 روپۍ او 50 پوله، نو زه راځم بیا تاسو ته MB ښایم. نو کله مو چې MB تاسو ته وښایل بیا ټوله طریقه زه تاسو ته ښایم چې موږ تاسو څنګه وای فای کنیکټ کولی شو، یعنې په څه طریقه سره یې کنیکټ کولی شو. دوستانو MB راغله، وګورئ دوستانو چې زموږ MB 0 دی، زه تاسو ته ښایم دوستانو. نو دوستانو 0 دوستانو دا 0 MB دی. نو اوس څنګه کولی شو موږ وای فای کنیکټ کړو؟ نو د دې لپاره به تاسو اول تاسو یو پروګرام ته ضرورت لري. که زموږ ویډیو څوک په پیج باندې ګوري، په پیج باندې لیکل راغلی دی په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ، او که څوک یوټیوب باندې ګوري یوټیوب باندې لیکل راغلی دی په اسانۍ سره تاسو را ډاونلوډ کولی شئ او په خپل موبایل کې انسټال شي. نو د دې لپاره به تاسو اول دا پروګرام انسټال کړئ. کله مو چې دا انسټال کړو تاسو به لږ انتظار وکړئ تر څو چې زموږ موبایل پروګرام کنیکټ نو وګورئ چې زموږ هغه کنیکټ شو. زه تاسو ته ښایم دوستانو، وګورئ چې دا کنیکټ شو. نو زه راځم بیا تاسو ته خلاصوم وای فای. نو د دې لپاره به تاسو بیا اول لاړ شئ دې سیټینګ ته به ننوځئ. کله چې سیټینګ ته ننوځئ بیا به دا اپشن باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دا اپشن باندې کلیک سره اپشن باندې به کلیک وکړئ دوستانو، بیا به دې لاړ شئ. کله چې دې دا اپشن باندې وکړئ دوستانو، دلته چې کوم ځای کې تاسو اوس هغه نمبر ورته انتخاب کړئ او په کوم نمبر چې تاسو موبایل کې کنیکټ کوئ به هغه ورته انتخاب کړئ. نو زه راځم اوس فعل حال خوست کې اوس هم خوست ورته انتخابوم او راځم تاسو ته ښایم. دا لمبر هم ما ورته انتخاب کړو. نو کله مو چې دا انتخاب کړو په دا اپشن باندې کلیک ورسره وکړئ. کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک ورسره کړو اوس لوره کنټینیو ده. نو دوستانو کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک ورسره کړو دوستانو، نو تاسو به وای فای کنیکټ کړئ تر څو چې زموږ تاسو وای فای کنیکټ شي. نو زه راځم کله دا اپشن باندې کلیک ورسره کوم. کله مو چې په دا اپشن باندې کلیک ورسره وکړو تاسو به لږ انتظار وکړئ تر څو. نو دوستانو وګورئ چې زموږ وای فای کنیکټ شو، یعنې فری انټرنیټ موږ تاسو څنګه استعمال شو. زه تاسو ته اوس فری یوټیوب فری ډاونلوډ. نو دوستانو تاسو اوس ګورئ چې زموږ وای فای کنیکټ شو. زه تاسو ته طریقه ټوله ښایم. نو وګورئ دوستانو چې زموږ وای فای کنیکټ شو. نو زه راځم تاسو ته میسنجر خلاصوم چې څنګه کېږي میسنجر. نو دوستانو وګورئ دوستانو چې زموږ میسنجر هم خلاصو ښه کوي، هم د ښه زبردست کار کوي. نو زه راځم یوټیوب خلاصوم چې یوټیوب څنګه کار کوي. نو زه راځم تاسو ته یوټیوب خلاصوم دوستانو. یوټیوب هم ښه کوي، دا ښه کوي کار کوي. نو زه تاسو ته ښایم دوستانو ټوله طریقه. دوستان تاسو ګورئ چې یوټیوب مې هم خلاص کړو، ښه کوي کار هم یوټیوب کوي. نو ښه کوي دا دوستانو، دا ډاونلوډ هر شی تاسو کولی شئ. دوستانو نننۍ ویډیو زموږ دا وه. که د ویډیو مو خوښ شوي د خپل دوستانو سره ضرور شیر کړئ او که در سره لږ کړی نه وي در سره لایک کړئ تر څو چې هره ویډیو مونږ اپلوډ کوو د ستاسو پورې په وخت در ورسېږي. ښه شي به ښه صحت د لا په امان.